د پکتیکا مستوفیت ریاست د دولتي عوایدو د لوړېدو په دې برخه کې د لا همغږۍ په موخه د ولایتي مسؤلینو غونډه رابللې وه ترڅو وکولی شي د راتلونکي کال لپاره عواید لوړ او عایداتي سرچینې منظمې کړي. د پکتیکا مستوفي ټولو مسؤلینو ته د هغه برخو یادونه وکړه چې د راتلونکي کال لپاره دې ترې په قانوني ډول مالیه واخلي او د بانک له لارې دې د دولت بودیجې ته جمع کړي. او د معدن په بخش کې د ریاست څخه مهله ده چې د شرکتونو څخه د ریالټي محصول حصول کړي او هغه اشخاص چې په شخصي توګه د ډبرو او یا د قانونو څخه استفاده کوي د طرز العمل مطابق د ټکس اخیستلو لړۍ باید له هغو چې شروع سي او له هغو چې باید ټکس واخیستل سي. په ورته مهال د یو شمېر ادارو مسؤلینو هم په خپلو خبرو کې د پوره شفافیت ډاډ ورکړ او وایي د اجتماعیتي برخو سربیره هڅه کوي هغه قراردادونه او سرچینې هم په ګوته کړي چې له دې وړاندې عواید شخصي جیبونو ته تلل. تقریبا د ټول کال ټارګټس وزارت مخابراتو ریاست ته ورکړی و نو 12 لکه روپۍ و تر اوسه پورې عاید تقریبا 18 لکه 48,200 روپۍ سوي دي یعنې تر خپل ټارګټ نه د افغان پوسټ برخه کې عاید زیات سوي دي. ځینې ځایونه و چې هغه د اطلاعات فرهنګ دپاره د عوایدو سرچینې جوړېدلې لکه په اردن کې د اشرف کلا په نامه باندې چې وه هلته تقریبا په لسګونو باندې دوکانونه یا د لرګیو ټالونه جوړ سوي دي چې دا پیسې ټولې شخصي جیبونو ته تللې. د پکتیکا د اطلاعات فرهنګ رئیس حذیفه صاحب په وارونو باندې تګ او د ولایتي ادارې سره په همغږۍ باوري چې راتلونکی کال به دغه د عوایدو سرچینه چې د اطلاعات فرهنګ ته به تقریبا د کال له 1 میلیون زیات عواید راځي دا به هم وژغوري. له دې سره د پکتیکا اوسیدونکي د ملي عوایدو په لوړېدو خوښ دي خو له مسؤلینو غواړي چې په مالي برخه کې د پوره روڼتیا او فساد د مخنیوي لپاره لا زیاته هڅه وکړي. غوښتنه خو مو له چارواکو نه دغه ده له دولت نه مو غوښتنه دغه ده چې د مالیات چې څومره شفافیت پیدا کړی د غومره د لا ښه پرمختګ دپاره د لا ښه د مالیاتو د شفافیت په خاطر باندې هڅې او کوښښونه وکړي. په دې کار باندې موږ ډېر خوشحاله یو چې دوی شفافیت اختیار کړی ده نو موږ لا دوی نه دا غوښتنه چې لا شفافیت دوی اختیار کړي او دا کومې مالیات یې چې راټول کړي دي دغه په ښه طریقه پکتیکا خلکو ته بیرته ګټه ورسیږي. د یادونې وړ ده چې څو ورځې وړاندې د پکتیکا مستوفیت ریاست د یو خبري کنفرانس له لارې خبریالانو ته ویل چې د اسلامي امارت د حاکمیت په 4 میاشتو کې د تیر نظام د 8 میاشتو په پرتله څو برابره لوړ عواید راټول کړي دي.